نو دغه قرباني چې کومه ده د نیت د اخلاص سره به کوو عزیزانو. که چېرته خدای نه که زمونږ نیتونه خراب وي، د غوښې دپاره وي او یا چې کوم دی د ریا دپاره وي، د ځان ښودنې دپاره وي، نو بیا عزیزانو دغه کوم اجر او ثواب چې په دې کې پروت دی د هغې نه به هم نامحرومه یو، هغې نه به بې برخې یو، او همدغه شانتې پیسې به پیسې لاړې شي او د ثواب په ځای به الټه موږ دپاره عذاب یو عزیزانو. اوس موږ تاسې الحمدلله قرباني به کوو عزیزانو. دا څه شی دی؟ حقیقت یې څه دی؟ تاریخ یې څه دی؟ د کوم وخت نه د عمل روان دی؟ نو عزیزانو دغه پوښتنه صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړې وه. زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما هذه الاضاحي، دا قرباني څه شی دی؟ د دې حقیقت څه دی چې موږ دا څاروي ذبح کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ان هذه سنت ابيكم ابراهیم، دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت دی. تاسو چې دا قربانی کوئ دا د ابراهیم علیه السلام سنت او یاد تازه کول دي. نو صحابه عرض وکړل چې وما لنا فيها یا رسول الله، موږ دپاره په دې کې څه اجر دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بكل شعرة حسنة، په هر ویښته باندې ستاسو دپاره یو اجر او یو نیکي ده. د قرباني څاروی چې څومره ویښته لري د هر ویښته په بدل کې تاسو اجر ثواب دی. نو صحابه وفرمایل چې ای د الله رسوله ګډ باندې خو چې کوم دی ویښته نشته، دی خو وړې دي، د هغې هم دا حساب دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هو، چې څوک ګډ ذبحه کوي، ګډ قرباني کوي، نو د هغې هم همدقه حساب دی. د هرې وړې په بدل کې به تا ته یو اجر او یوه نیکي میلاویږي. نو عزیزانو دا سنت ابراهیمی دی او د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کول دي. اوس څنګه سنت دی؟ نو چې تفصیل ته راځم وخت نشته دی، ټول 8 منټه دي، نو مختصر یې درته وایم. عزیزانو اصل کې دا دنیا چې دا دارالامتحان دی، په ټولو خلکو باندې امتحانات راځي، خو چې څومره یو انسان الله ته نږدې وي، قریب وي، نو دومره د الله امتحان په ده باندې سخت وي. د الله په بندګانو کې پیغمبران دي چې دوی الله ته په دوستۍ کې ډیر نږدې دي، نو په پیغمبرانو باندې چې کوم امتحانات راځي دا هم ډیر سخت دي. نو عزیزانو ابراهیم علیه السلام دا د الله جل جلاله د پیغمبرانو نه دی، په ده باندې قسمه قسم امتحانات راغلي دي، سخت امتحانات، هر امتحان د یو بل نه سخت عزیزانو. خو الله جل جلاله چې کوم دی ابراهیم علیه السلام په هر امتحان کې پاس کړی دی. څومره امتحانات راغلي دي هغه یوم نه بیانوم ځکه چې ټیم شارټ دی، خو صرف دا یو 2 امتحانونه مختصر درته بیانوم. خجی ابراهیم علیه السلام زامن نو عزیزانو، یو بیبي و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها، هغه سره یو ښځه وه حضرت هاجره بیبي رضی الله تعالی عنها، هغه ابراهیم علیه السلام ته تحفه کې ورکړه عزیزانو. ابراهیم علیه السلام د هغه سره نکاح وکړه، نو چې نکاح یې وکړله نو د هغه نه اسماعیل علیه السلام پیدا شو. په دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 80 کاله او 80 کاله و. بیا د هغه بلې ښځې نه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها نه یو وخت بعد بل زوی وشو حضرت اسحاق علیه السلام، چې په دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 100 کاله و عزیزانو. خو دغه اسماعیل علیه السلام وخته پورې د ده څوک زوی نه و او عمر د ابراهیم علیه السلام 80 کاله 80 کاله همدغسې عمر و. په ډېر سوالونو او په ډېرو دعاګانو زاریو باندې الله دا زوی ورکړی و. خو چې کله حضرت ساره رضی الله تعالی عنها وکتل چې د بیبي هاجري رضی الله تعالی عنها په غېږ کې ماشوم دی، بچی دی، نو ابراهیم علیه السلام ته ویلې چې دا دلته نه سره د بچي لرې دي ته بوځه، هسې نه زه په خپل ځان یریږم، زه به د حسد ښکار شم او ګناهګاره به شم. عزیزانو وحي راغله، الله م ورته ویل چې دا بس مصلحت په دې کې دی چې دا دلته نه لرې بوځي. نو عزیزانو ابراهیم علیه السلام روانو د الله په حکم یوې دښتې ته ورسېده چې آبادي نشته، انسانان نشته دی، دغه د سر پناهي ځای هم نشته دی، اوبه هم نشته، خوراک یو شی هم نشته، چې نن سبا کوم ځای کې د آب زمزم کوهی دی، دغه ځای ته راورسېدل. الله ورته حکم وکړو چې دلته کې ایثار شئ. دلته کې دا پرېښوستل په دښته کې قصه ډېره اوږده ده. نو دا یو امتحان و چې خپل بیبي دا ډېره خوږه وي او بیا اولاد چې داسې اولاد چې هغه د پیو رودلو ماشوم وي او بیا په داسې سخته
ګرمۍ کې چې د سرپناهي ځای هم نشته دی، د خوراک بندوبست هم نشته دی، په دغه ځای کې پرېښوستله. هلته کې مختلف قسمه واقعات راغلي دي، سختۍ راغلي دي. ابراهیم علیه السلام به وخت په وخت بیا دلته راتللو پوښتنې دپاره، د اولاد پوښتنه به یې کوله. خو دلته کې هغه آب زمزم کوهی هم راغلې، قصې تاسو اورېدلې دي، آبادي راغله، خلک راغله، بیا په خوشحالۍ سره وخت تېرېده. کله چې اسماعیل علیه السلام روایت کې راغلي 7 کالو شو یا 14 کالو شو، ابراهیم علیه السلام په 8 د ذوالحجې باندې خوب ویني. په خوب کې ګوري چې خپل زوی ذبح کوي. د پیغمبرانو خوب وحی وي عزیزانو. پیغمبر چې په خوب کې څه ویني نو دا د الله طرف نه حکم وي. نو د چې پاسېدو نو ویلې چې یاله الله حکم وکړو چې دا خپل زوی قرباني کا. نو سوچ وکړو چې دا به د الله حکم وي او که دا به شیطاني خوب وي. نو په دې ورځ باندې د سوچ وکړو، نو ځکه دې ورځې ته یوم ترویحه وایي. عزیزانو په 9 د ذوالحجې بیا خوب وکړه چې خپل زوی ذبح کوي. نو چې پاسېده یقین راغلی چې یاره د الله حکم همداسې دی. نو دې ته ځکه یوم عرفه وایي چې دا کوم د اختر نه یو ورځ وړاندې ورځ ده. او بیا چې کوم دی عزیزانو په 10 د ذوالحجې باندې چې پرونی ورځ وه، په دغه ورځ باندې خپل زوی ته وویلې چې یو پړی ځان سره راواخله او یو چاړه راواخله چې زو د غره نه څه لرګي مرګي راوړو. نو چې لاړو په لاره کې روانو، شیطان راغلی هاجرې بیبي ته وایي، ټایم خو پوره نه وي، خاشته دی. هاجرې بیبي ته وایي چې چېرته لاړه هغوی؟ ورته خو زی لاړه غره ته لرګي مرګي راوړي. ورته نه، قسم په الله ستا زوی چې کوم دی د حلالولو دپاره بوتلو. هاجره بیبي ورته وایي نه، ابراهیم علیه السلام د خپل زوی سره ډېره مینه کوي، کال په کال د دې ملاقات دپاره راځي، دا خو ناممکنه دی چې هغه خپل زوی حلال کړي، ذبح کړي. ورته هغه داسې خیال کوي چې ګینې ده ته د رب حکم کړی دی. نو بیبي هاجرې ورته د غیرت نه ډک جواب ورکوي. ورته صحیح ده، که چېرته هغه ته د الله حکم وي نو هغه ته پکار دی چې د الله حکم ومني، په هغه باندې عمل وکړي. داسې ایمان عزیزانو، خوږ زوی دی عزیزانو، په ډېرو سختیو باندې پاللی شوی دی. خو چې د الله حکم اوري نو بس بیا د خپل زوی د ذبح کولو دپاره پریشانه کیږي نه. وایي چې ابراهیم علیه السلام ته د رب حکم دی، د رب حکم باندې عمل وکړي. عزیزانو شیطان ناامیده لاړو، په لاره کې اسماعیل علیه السلام ته خبرې کوي. ورته چې چېرته روان یې؟ وایي زه لرګي راوړو. وایي نه که نه، ته خو حلالولو ته روان کړی. ورته ولې؟ وایي ابراهیم علیه السلام دا خیال کوي، شیطان ورته د انسان شکل کې راغلی و. ورته هغه دا خیال کوي چې ګینې ده ته رب حکم کړی دی چې خپل زوی ذبح کا. نو ورته چې رب ورته حکم کړی نو په خوشحالۍ دی دا عمل ترسره کړي. داسې جواب یې ورکړ. شیطان شرمنده لاړو عزیزانو ابراهیم علیه السلام ته اوس وسوسه اچوي. ورته ای شیخ چېرته روانې؟ وایي غره کې مې کار دی. وایي یاره زما خو ګمان دا دی قسم بالله چې تا ته شیطان راغلی دی او شیطان درته دا وسوسه اچولې ده چې حکم یې درته کړی زوی حلال کا. نو هغه پوه شو. ورته چې لعینه د الله دشمنه دلته نه لرې شه، قسم بالله چې زه به نن د الله جل جلاله دا حکم پوره کوم. نو عزیزانو شیطان ناامیده روان شو. ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام روان دي په لاره کې. شیطان درې ځله په لاره کې ښکاره کېږي. یو چې کوم دی جمرې عقبې سره، هلته کې ابراهیم علیه السلام وګزارونه پې کوي د کاڼو، شیطان تښتي. بیا د جمرې وسطا سره دا هلته کې څوک چې په تاسو کې حاجیان وي هغوی به دا ځایونه لیدلي، هلته کې ځایونو نومونه دي، هلته بیا ښکاره کېږي، بیا پې وګزاره د کاڼو کوي تښتي. بل ځای کې په جمرې کبرا سره بیا شیطان ښکاره کېږي، بیا پې ګزارونه کوي، بیا شیطان تښتي. د ابراهیم علیه السلام امتحان عزیزانو سخت و. نو ځکه هره ادا او هر کردار د الله ډېر خوښ و. قیامت پورې تمامو حاجیانو باندې الله دا فرض او لازمي وګرځوله چې کله هم حج ته ځي نو په دغه دریو ځایونو کې به هغه یادګار تازه کوي، په دغه ځایونو کې به هماغسې ګزارونه کوي. عزیزانو به هر حال دوی چې کله ورسېدل د قربانۍ ځای ته، د ځای ته رسېدو نه مخکې اسماعیل علیه السلام ته آګاهي ورکوي، ځکه ناڅاپه سړی څنګه رانیسي. ورته چې بچیا زه په خوب کې وینم چې تا ذبح کوم، ستا څه رایه ده؟ او ورته چې ابا جانه چې الله درته کوم حکم کړی دی په هغه باندې عمل وکړه، زه به صبر کوم. بیا ورته وایي چې یو څو خبرې زما واوره، زما یو څو وصیتونه دي. هغه دا ده چې کله ما ذبح کې اول به زما خپل لاسونه کلک وتړي، هسې نه چې زه ډېر وتړپېږم نو په رحم به دې په ما باندې راشي، او هسې نه چې رحم دې راشي او دا د الله حکم باندې شي. بل دا دی چې خپلې جامې چې کوم دی دا به زما نه لرې کړي، خپلې جامې به زما نه لرې کړي، ځکه زه یریږم هسې نه چې زما د وینې ستا په جامو باندې ولګېږي
او زما په اجر او ثواب کې کمی راشي. درېیمه دا ده هسې نه چې دغه وینو جامو دا ګنده جامې زما مور وویني نو هغه به پریشانه شي، غمجنه به شي. او بله دا ده چې دا زما د تن جامې دا به زما مور ته ورکړي چې هغه به پې خپل ځان دپاره امید دی چې تسلي وغیره کوي. او چاړه به ښه تېره کړي چې زه زر حلال شمه، زر ذبحه شم، ځکه مرګ ډېر سخت دی چې روح مې زر ووځي. ابراهیم علیه السلام عزیزانو هم دغه کار وکړو. ټول چې څور د اسماعیل علیه السلام ویلي وو مکه کارونه یو په یو وکړه. او اسماعیل علیه السلام چې کوم دی عزیزانو داسې سملولو چې دا یو طرف د تندي په ځمکه ولګېدله، چړې باندې کلک زور کوي په پوره قوت سره، خو چاړه کار نه کوي عزیزانو، ښه تېره چاړه ده. الله جل جلاله د چړې او د اسماعیل علیه السلام د مرۍ په مابین کې د پیتلو ټوکړه پیدا کړی و عزیزانو. نو چړې کار نه کولو. اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې ابا جانه داسې کار وکړه ما الټه واچوه، زما په سترګو باندې ستا نظر لګي نو رحم دې را باندې راځي، نو داسې کار وکړه چې ما الټه واچوه چې زما سترګې تا ته ښکاري نه او بیا ما ذبحه کړه. الټه یې واچولو عزیزانو، د سټ د طرفه لګیا دی خو چاړه کار نه کوي. په دغه وخت کې په قرآن کې الله تعالی فرمایي چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته آواز وکړو فنادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تا خپل خوب رښتیا کړ، تا خپل حکم چې تا ته کوم الله حکم کړی تا هغه پوره کړ، حکم د الله دې پوره کړ. نو عزیزانو په دې کې ابراهیم علیه السلام بره ګوري، چې بره ګوري نو بره نه جبریل علیه السلام روان دی یو جنتي ګډ. هغه ګډ تاسو به قصې اورېدلې وي د بابا آدم علیه السلام یو زوی و حابیل، هغه قرباني کړی و، هغه قبوله شوې وه، بره اسمان ته خېجولې وه، هغه ګډ دلته کې راغلی. د اسماعیل علیه السلام په عوض کې دغه ګډ چې د عزیزانو په دغه مقام کې ذبحه شو. نو ابراهیم علیه السلام چې کله بره وکتل ګډ یې وکتو، اصل کې جبریل علیه السلام فرمایي وایي کله چې ما وکتل چې ابراهیم علیه السلام لګیا د خپل زوی په سټ باندې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده، نو ما ویلې هسې نه چې زما د رسېدو نه مخکې ذبحه کړي، نو ما ویلې چې الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام چې بره وکتل چې ګډ رالی نو هغه ویلې چې لا اله الا الله والله اکبر. او اسماعیل علیه السلام چې کله ګډ وکتل چې زما په عوض کې ګډ راغلی زه خدای پاک بچ کړم، نو هغه ویلې چې الله اکبر ولله الحمد. عزیزانو ما تاسو ته وویلې چې دا امتحان د ابراهیم علیه السلام ډېر سخت و، نو د هر ادا الله جل جلاله ته خوښه وه. نو تر قیامته پورې په ایام تشریق کې دغه تکبیرات چې کوم دی تمام مؤمنان مسلمانان به د هر فرض مانځنه بعد وایي که نه به وایي، موږ یې تاسو یې وایو که نه. نو عزیزانو بیا چې کوم دی دغه جنتي ګډ راغللی دا ذبحه شو. الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې هم پاس کړو. نو عزیزانو دا د قربانۍ عمل د دغه وخت نه جاري دی چې تر ننه پورې دغه عمل الله ته محبوب دی، تر قیامته پورې به دا عمل جاری وي. اصل کې خبره ټول د ابراهیم علیه السلام د امتحان ده. ابراهیم علیه السلام امتحان ډېر سخت دی، نو چې په دې امتحان کې کومه ادا مخته راغلی د عزیزانو تر قیامته پورې الله جل جلاله به همداسې د آیات تازه کوي د مؤمنانو په مابین کې. الحمدلله موږ تاسې به ټول قربانۍ کوو که نه به کوو. د نیت اخلاص ضروري دی. او هغه کسان ته زما دا وصیت دی چې مالدار دي، صاحب نصاب دی، قرباني پې واجب ده نه کوي. عزیزانو قرباني وکئ. اسماعیل علیه السلام د خپل د زړه ټوټه قرباني کولو ته تیار وو، نو موږ ولې نشو کولی چې لږ خپل مال خرج کړو، یو څاروی واخلو چې هغه د الله په لاره کې قرباني کړو. نو عزیزانو خبرې راغونډوم، ټیم ختم دی. هغه کوم کسان چې نو هغې دپاره دا یو حدیث دوباره وایم. عزیزانو دا مبارکه داسې ورځ ده د اختر چې الله جل جلاله به تاسو ته په دې کې عفو کوي. د نیت اخلاص ضروري دی، ځکه چې کله زموږ نیت صحیح وي نو موږ ته به د عمل اجر ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، د عملونو دارومدار په نیت باندې دی. که نیت دې صحیح و د عمل اجر به ووینې، که نیت دې صحیح نه و نو هغه اجر چې پکې پروت دی د هغې تمه به بیا نه کړي. نو عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه قربانۍ چې تاسو کوئ د دې دغه اوله قطره دا د ځمکې ته ورسېږي، نو د دې په عوض کې به الله جل جلاله ستاسو ټول ګناهونه معاف کوي. نو چې ټول ګناهونه د یو انسان معاف کړي، موږ دې ته ضرورت لرو که نه لرو؟ موږ ټول دې ته محتاج یو چې زموږ ګناهونه معاف شي.
ځکه هر انسان خطاکار دی، هر انسان نه خامخا ګناهونه کېږي، قسمه قسم ګناهونه چې په دې یو قربانۍ سره زمونږ ټول ګناهونه ځي، نو دا څومره لویه خبره ده. او بله دا ده چې د دې څاروي چې څومره ویښته په تن دي، د هر ویښته په بدل کې تاسو ته الله جل جلاله اجر درکوي، نیکي درکوي عزیزانو. او نور فضایل ډیر دي، هغه خو دا ورځ نه ده، هغه مخکې تاسو ته بیان شوي. بس په دې باندې اکتفا کوو. الله جل جلاله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.